سلام دوستانو، مایکروسافټ ایکسل منځنۍ کچې اتم درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې موږ په سټیټیکل فنکشنز باندې کار کوو. سټیټیکل فنکشنز کې موږ سره فلحال دغه 4 نوع فارمولې شامل دي. 4 نوع فنکشنونو باندې موږ کار کوو. د دې فنکشنونو په مټ باندې تاسو کولای شئ نور فنکشنونه هم تاسو وکاروئ. لکه تاسو څنګه وینئ په سکرین باندې موږ سره دلته یو مقدار ډیټا پرته ده. په مختلفو شکلونو باندې دغه ساحه باندې موږ خپل فنکشنونه اپلای کوو. د فنکشنونو موږ ګټه پورته کوو سره. نو راځو دلته لومړی په اف فنکشن باندې کار کوو. سم اف باندې البته سم اف نو هدف دا ده چې سم اف څنګه کار کوي. د سم اف بیا چې کله اس ورسره اضافه شي څه تفاوت پکې راځي. نو اوس دلته راځو دوستانو تفاوت تشریح کوو او خپل فنکشن شروع کوو. زه ورته د کیبورډ نه ټایپ کوم سم چې کله ټایپ کوم نو سم اف باندې زه کلیک کوم سم اف راخلم. لومړی ورته رینج راخلم. ماته چې یو رینج را معرفي کړه دغه رینج ورته راخلم. دا رینج د چی رینج د کرایټیریا رینج ده. په دغه رینج کې چې کله مې دا رینج ورته معرفي کړه دلته زه راځم ورته کامه مې ورته ورکړه. دغه رینج کې هر هغه شی چې ما سره د آیټم سره مساوي وي نو مې آیټم یو وي نو دا په حفظ کې ځان سره بیا راسه دغه دوهم رینج کې چې دلته موږ سره دا رینج پروت ده په هر خانه کې دلته آیټم 1 د هغې مقابل لوري کې چې هر عدد وي هغه به ماته څنګه کې ټول به راخلي. لکه دلته آیټم 1 دلته آیټم 1 دلته آیټم 1 دغه ټول به راخلي ماته څنګه کوي جمع کوي سره. زه کنټرول انټر د کمپیوټر نه پریس کوم ماته به نتیجه راسي 80. دا مو یو موضوع دی سم اف موضوع سره. اوس راځو دوستانو سم اف فنکشن ته. سم اف کې چې یو اس په علاوه باندې دا کې تفاوت څه ده. اوس ورته راځو د کیبورډ نه سم اف سټیپ کوو. نو دلته موږ د دوم اپشن نه دریم اپشن ورته انتخابو. لکه تاسو چې ګورئ هایلایټ کیږي سم اف راخلو. تفاوت هم تشریح کوم او موضوع هم تشریح کوم. دا ځل موږ رینج ورته دی دغه ساحه کې چې دغه ساحه کې باید موږ مکمله ډیټا موږ ته جمع شي. په هغه صورت کې چې په دغه ځای کې په دغه رینج کې درست موږ سره څه شی وي آیټم 1 وی را سره. دا یو رینج ورته انتخاب کو صحیح ده او کرایټیریا ورکوو چې آیټم یو وي درست او په دغه بل رینج کې موږ سره دلته کرایټیریا موږ سره څو وي 180 وي را سره. نو اوس موږ دا ورته ویل چې په دغه رینج موږ ته را جمع که په هغه صورت کې چې په دغه رینج کې هر عدد یو آیټم 1 سره مساوي او په دغه رینج کې 180 سره مساوي وي نو موږ ته به دا عددونه دا مکمل را جمع کړي. دوه شرط یې ورته ورکړلې. ګورئ دوستان دلته هم 80 راغله ځکه دلته آیټم 1 لس دا د 80 سره مساوي کیږي. ځکه موږ دا دوه فنکشن دلته دوه کرایټیریا دي ته ورکړي دي. دلته مو درې کرایټیریا ورکړي. ورته لومړی مو چې آیټم 1 وي په دغه ساحه کې موږ ته مواد را جمع کړه دغه کالم نه او دغه ساحه کې هم دغه دواړه که چېرته سره وخوري دا کالم د دې کالمونو له عدد سره سم وخوري موږ ته به د عددونو جمع کې. زه اوس په دغه عددونو کې یو د تغییر ورکوم. دا 180 اخلم زه په 180 فرض مثال د تغییروم. نو تاسو به وګورئ دا به موږ سره په خپل حالت باندې پاتې شي ته کې به تغییر راشي. دا زه تغییروم. دا موږ ته 50 سول 50 ځکه سول سره دغه دواړه شرطي په دغه کې سره مساوي نه دي سر نه خوري نو په دې کې سره سر خوري. اوس راځو دلته زه دا عدد راخلم دا په 12 تبدیلوم. تاسو به تفاوت وګورئ. دا موږ سره 2 کېږي ځکه 2 کېږي دلته موږ د آیټم په اساس ورته دلته کدا عدد موږ څومره کم زیات کو دلته د تور زیاتی کې مګر په دې باندې افیکټ نه کوي ځکه دا دغه دوه کالمونو کرایټیریا په اساس باندې موږ ته مواد جمع کوي. همدار از راځو دوستانو اوس په کاونټ اف باندې راځو چې کاونټ اف د کاونټ اف په مقابل کې څه عکس العمل ښیي. دلته اوس راځو دوستانو ورته موږ دلته لکه سم اف غوندې دلته هم ورته کرایټیریا ورکړو. هغه سم کوي جمع کوي د حسابي تعداد موږ ته راکوي. راځو دلته فقط ساده د کیبورډ نه موږ کاونټ ورته ټایپ کوو. راځو د کاونټ اف ته لومړی کاونټ اف ته چې کله راغلو رینج ورکوو. رینج موږ نه غواړو ورته دغه رینج کې چې موږ ته هر مواد موږ ته راواخله سي کرایټیریا چې شوي چې لاسو سره برابر وي موږ ته صحیح ده. نو دا ګوره موږ ته شپږ راکړه ځکه لاس ځلې دلته موږ ته شپږ راغلي که دا 80 کېږي لاس په شپږ لاس د موږ سره 80 کېږي دلته به موږ ته شپږ وارې لاس راسي راته صحیح شو. نو شپږ ضرب د لاس مساوي د 80 سره کېږي. اوس راځو دوستانو د کاونټ اف فنکشن څنګه کار کوي. هغه هم لکه د سم اف فنکشن غوندې په دوو کرایټیریا باندې هغه موږ ته کار کوي. اوس دا زه بیرته 180 ته تبدیلوم چې د موږ فنکشن بیرته سم اف مو هم نورمال 80 ته راسي. اوس دلته راځو کاونټ اف کلیک کوم دلته ورته. نو راځم
کاونټ اف البته د کیبورډ نه کاونټ اف اخلم ورته د کله چې کاونټ اف راوخه د کاونټ اف پسې متصل دغه فنکشن د کاونټ اف دلته موږ نه کرایټیریا د رینج غواړي سر رینج موږ ته راکراته زه دلته ورته دا رینج ورکوم ورته لومړی رینج ورکوم ورته کرایټیریا رینج 1 کرایټیریا رینج 1 را نه غواړي دغه رینج راته وی راکراته لومړنی کرایټیریا دلته ورته وایم چې صحیح شو دا کرایټیریا مې راواخله اوس ما نه کرایټیریا لومړی کرایټیریا غواړم لومړی شرط رانه غواړم لومړی شرط زما دا ده چې ورته وایم دلته باید آیټم چې شی وي 1 وي ما سره صحیح شو آیټم 1 وي اوس راځو ګوره دومره کرایټیریا رینج غواړي دومره کرایټیریا رینج کې دلته ورته زه وایم په دغه دوم رینج کې دلته باید ما سره چې شی وي لس وي دلته را سره درست اوس راځو دلته چې دریم رینج مو هم ورته ورکړه دومره کرایټیریا مو هم تکمیل اوس راځو موږ دریمه کرایټیریا ته راځو تاسو ګوره دریمه کرایټیریا موږ ته هایلایټ شوی دریمه کرایټیریا دلته ورکوم زه ورته دا چې مو کله ورته ورکړله دریمه کرایټیریا اوس راځم دلته ورته زه انتخابوم 180 اوس فارمولا اکسپټوم ګوره دلته هم موږ ته شپږ په لاس راغلل سره اوس که په دې ټولو کې لکه د سم اف دغه دوه په خپل حالت پاتې کیږي تقریبا نو دغه دوه کې به تغییر راځي دا به به هم تفاوت راځي دغه د یو سلاته ته تغییر ورکوم نو یو سلاته که موږ تغییر کو فرض مثال زه د یو سلو دوه کمه نو به ګورئ دا موږ ته 15 دانې موږ سره سر خوري یو سره مطلق سر نه خوري کاونټ اف کې متوجه شئ دوستان ورته دا هم ګوره 50 سره راغله 15 په لاس کې 50 اوس دلته راځو فرض مثال دا 12 کوم زه ورته 12 کم دا به 2 شپې تسي پاس به ما سره بیا هم هغه 250 پاتې سي نو دغه هغه باریکی و دوستانو زه هیله ده چې په دې برخه کې مشکل یا ستونزه حل شوي وي نو که ویډیو مو خوښ شوي موږ ته لایک راکړئ او چینل مو سبسکرایب کړئ تر اوسه نه وي چینل سبسکرایب کړئ دوستانو سره شریک کړئ کوم سوال پوښتنه لرئ موږ سره په کمنټ کې کړئ ان شاء الله موږ تاسو جواب درکو د اوس لپاره خو وخت ښه چاره